د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام واړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستي خبرونه ته. نن دوشنبه د هودیا د کپ د میاشتې 14مه د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 4 منټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د سالنګونو لویه لاره د مسافر وړونکو وسایطو پر مخ پرانستل شوه. بغلان کې د سباندې 10,000 څارویو لپاره خوراکي توکي ویشل شول. او ولسمشرۍ ته د نومان محمود خان اسحقزي پر کور د پولیسو چاپی پر ضد احتجاج اعلان. اوس هم بشپړ خبرونه. د سالنګونو لویه لاره د مسافرونکو وسایطو پر مخ پرانستل شوه. د ټولګټو وزارت د مسافرونکو وسایطو پر مخ د سالنګونو لویه لارې د بیرته پرانستل کېدو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت رسنیز دفتر په اختر اژانس ته په استول شوي خبرپاڼه کې ویلي چې د سالنګونو لویه لار 4 ورځې مخکې د تیزو واورې د اورښت دوامداره طوفان او د لیدو ساحې کموالي له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست له پرسونل او ماشینرۍ څخه په ګټې اخیستنې او د مسؤلینو په دوامداره هڅو دغه لویه لاره له واورې څخه پاک کړی او نن د کوچني او لویو مسافر وړونکو وسایطو پر مخ بیرته پرانستل شوه. د ټولګټو وزارت له موټر چلوونکو څخه غوښتل چې له زیان منونکو سیمو څخه د تیریدو پر مهال د ژمني توکي او د وسایل لپاره د زنجیر یا چین له ځان سره ولري او ترافیکي قوانین مراعات کړي چې د بوږنوونکو پیښو مخه ونیول شي. هیره د نوي چې په سالنګونو کې نن هوا نیمه وریځ ده او د طوفان او اورښت اټکل هم شوی دی. د واورې او طوفان په پیل سره به د یادې لارې د بیا تړل کېدو امکان شته. په بغلان کې سباندې 10,000 څارویو لپاره خوراکي توکي وویشل شول. د بغلان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې ولایت کې سباندې 10,000 څارویو لپاره خوراکي توکي چمتو او په مالدارانو ویشلې دي. د بغلان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د مطبوعاتو برخې مسؤل ولی امرخیل ویل چې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست وزارت او کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په هدایت د بغلان ولایت مقام په لارښوونې سره سم د اړوندې کمیټې غړو د دې ولایت ټولو ولسوالیو زیانمنو مالدارانو او خصوصا په هغو مالدارانو او کوچیانو چې د بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه بغلان ته راستنه شوي وو او د ډیرو روغتونو له امله یې څاروي له لوږې سره مخ وو. د خوراکي توکو مرسته وشوه. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې وسم یو بهرنی خبر. ولسمشرۍ ته د نومان محمود خان اسحقزي په کور د پولیسو چاپی پر ضد احتجاج اعلان. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تور پورې کړی چې د دوی د مشر او د ولسمشرۍ ته د نومان محمود خان اسحقزي په کور پولیسو له جواز پرته چاپه وهلې ده. د یکشنبې په شپه په کوټه کې د ګوند مرکزي سکرټریټ کې یوې پیړنۍ خبري غونډې ته وینا پر مهال د ګوند مرکزي سکرټري جنرال عبدالرحیم زیارتوال ویل چې د ګوند د مشر پر کور پولیسو چاپه وهلې ده. دوی ویل چې چاپه د قاضي له کوم امر پرته ترسره شوی او 4 دیوالونه یې خراب کړي دي. هغه زیاته کړه چې پولیسو د دغه ګوند د مشر یو شخصي ساتونکي هم نیولې چې د یوې وسلې جواز هم درلود. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوی مطالب هم دمرول. تر بلې خبري سرویس لویلا ملشه.
د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.